دا یو شعر دی هغه په هند کې دوه کسان په اورګاډي کې ناست وو یو بل ته ویل ورته ویل چې پوهېږي زه څوک یم هغه ورته ویل نه ویل زه شاعر یم بل ورته ویل ته پوهېږي زه څوک یم هغه ویل نه ویل زه کون یم په غوږونو زه چې نه اورم د انډیوالانو نوم مې ورکړی دی ماسخوتن مې د پرې انډیوالان وو ماسخوتن مې د پرې انډیوالان وو یو څو ستوري مې د شپې انډیوالان وو یو څېړۍ بله شپېلۍ بله کوچۍ وه یو څېړۍ بله شپېلۍ بله کوچۍ وه د شپانه نړۍ کې درې انډیوالان وه چا ویل چې د لویانو ناسته ښه وي چا ویل چې د لویانو ناسته ښه وي غر او سیند مې په همدې انډیوالان وه په اتڼ کې هم زه مخکې دوی تر شا وه په اتڼ کې هم زه مخکې دوی تر شا وه جنګ کې هم په ما پسې انډیوالان وه هو ملنګ د ښار امام سره جوړ نه و هو ملنګ د ښار امام سره جوړ نه و خو زما دواړه نږدې انډیوالان وه یو بل شعر دی د دې عنوان دی چې ریاضت یاران دی وایي مونږه ښه وو موږ خیانت نه کوو یاران دی وایي مونږه ښه وو مونږ خیانت نه کوو خو موږ کې چا په ارمانونو تجارت نه کوو دوی سوداګر وه دوی په هر یو کار کې ګټه غوښته دوی مین نه وه دوی له زړه نه محبت نه کوه یو څو پردیو د ښار واړه ډیوې ځکه مړې کړې چې پاچا د چا په زړونو حکومت نه کاوه مونږ لیدل چې له سرونو نه شملې پرېوځي سپین زړي خلکو ناحقه متهمت نه کوه زموږ په کلي کې د اوښکو کمې هېڅ نه راتلو خو بس غنمو په کندو کې برکت نه کوه دا رښتیا نه دي چې مې هېره طریقه وه پیره هو دا رښتیا دي چې څه وخت مې ریاضت نه کوه مونږ له ښاره بیرته ځکه د غره غېږ ته راغلو هلته به ستړي وو خو چا د چایو ست نه کوه یو نظم هم لولم نو بیا هم پیدا شي دا په ارګ کې د هېوادمل صاحب په هلو ځلو یو مشاعره جوړه شوې وه ما یو شعر هلته لیکلی و هلته مې لوستی و دا دی پاچا ته پاچا ته د یو آهنګر د یو سپینګیري استاکار موږ ورته وایو څوک ورته پخ وایي د هغه له قوله یو شعر دی دی وایي چې خدای خبر چې زه به څومره ګناهګار یم خدای خبر چې زه به څومره ګناهګار یم جوړې کړي مې بلا تورې او زغرې زه د دې ښار یو سپینګیری او ستا کار یم ما لیدلي دلته توک په توک لښکرې دا ماڼۍ کله ودانه کله ورانه ما لیدلي پاچاهان تللي راغلي کله نورو دروازې ورماتې کړي کله خپلو پکې خپل خلک وشلي نو پاچا هسې خبر رانه اوږدېږي اوس دې تا ته په سل وارې مبارک وي د پرتم توغ دې تر ډېره رپاند اوسه او خمان دې له یاقوتو درته ډک وي دلته ډېرې واکمنۍ دي ما لیدلي چې شاهان یې له تختونو پرځېدلي ما لیدلي ورونو ورونه ړانده کړي او تاجونه له سرونو غورځېدلي زما یاد دي ولسونه پارېدلي قیامونه پاڅونونه خورېدلي دربارونه په سرو وینو کې لړلي ښایستونه له ښارونو نه لوټلي دا ولس څه عجیبه شانې ولس دی دا ولس څه عجیبه شانې ولس دی په چا جوړې دي ګنبدې منارونه هچې خپله یې له تخته غورځولي په ډیوو باندې یې لمانځي زیارتونه ځینې ځینې یې په زړونو واکمني کړي دي کلونه له مرګ وروسته مخاغلي خو د زونې یې بیا شناختې نړولي او هډونه له قبرونو نه ایستلي نو پاچا پام دې د خدای وي پام دې اوسه دلته دم او قدم دواړه په حساب دي دلته خلک په جلا ژبه پوهېږي چې هغه ژبه زده وي نو کامیاب دي پاچا لږ که د تندي ته لاس ورجګ کړي هلته ډېر خلک په غرونو کې اوسېږي
د دې ړنګ ښار له ګردونو نه ور اخوا په چینو او چنارونو کې اوسېږي. لا په خونو کې د تیلو ډیوې سوځي او د خټو په کورونو کې اوسېږي. په لاسو کې ټوپک خولو کې ټپې وي، جنګیالي دي خو په مینه هم پوهېږي. شور یې نشته اوس یې وچ دي مسرودونه، نه یې پاتې دي چینې نه چنارونه. د وطن مرغانې نورو خلکو وړي، ریبل شوي د غرونو ګڼ ځنګلونه. دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي، په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي. خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي، په وړو وړو خبرو راپارېږي. که خبر شول چې په ښار کې رسوایي ده، که خبر شول چې په ښار کې رسوایي ده، بې لښکرو د پردیو واکمني ده. بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده، د ایمان پته او عزت سوداګري ده. که خبر شول ژړې هسکه غاړه نه وړي، که خبر شول چې ښار بیا پردی شوی، که خبر شول نه شملې نه لوپټې شته، نو به وایي چې پاچا لیونی شوی. بیا به ګوري نغارې به راډنګېږي، بیا به ګوري ولسونه به خوځېږي، تندرونه به په شنه اسمان غورځېږي. بیا به ګوري له قبرونو به پاڅېږي، ګیلټي به له تیرانو نه راووځي. بیا به ګوري چې ښارونه به ورانېږي، بس یو موج به د نفرت او د غوسې وي. بیا به ګوري ښایستونه به لوټېږي. واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلې، پاچایي په ډېرو لویو زړونو کېږي. چې فکرونه له سرونو نه واړه شي، نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.